اته کلو په عمر باندې شوق او چې په دې وخت کې د بابا نه استرافات شو بابا ته وفات دي الله عز وجل د ابو طالب په تربيت کې دارا وستو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ټول مجموعه لسترونه دي څلور لیدلو پاګه کې دوه مسلمانان دوه غیر مسلم مسلمانانو کې سید الشهداء حمزه رضی الله تعالی عنه او دقشان عباس رضی الله تعالی عنه هغه عباس شکل به عمر بن خطاب په سورلې باندې ناستو او عباس به کله په یوځای کې ولیدلو وې په دې وخت کې برکت شو د خپل اسنه اکرام للنبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احترام او د اکرام په خاطر باندې او دوه په دې کې غیر مسلم وو یو په دې غیر مسلم کې ابو طالب او بل دقشن ابو لهب ورس براشد ابو لهب دغه د ډیر مقاومتونو سره مخامخ شوی دی الله عز وجل په هغه باندې عذابونه راوسو وړي وړي نه کوي پیراوخي جوړي دغه په نتیجه کې استبدا مردار شو ختم شو د شارواله ولا رااله په یو ځای کې ورته کنده وستا په هغه کنده کې د مردار غوندي هغه دفن کی د ابو طالب په تربيت کې راغی ابو طالب یو تاجر انسانو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان د ارله حسر ډیر اوچت خلک وو نو هغه ځان سره 12 کلو په عمر د شام په طرف روان کړي چې تجارت کوو په کدار شي الته یو راهب سره مخامخ شو بهیرا سره هغه د ټول قافلې ولو د ټول عربان لو قریشان له ډوډۍ په دې وخت کې وکړه چې کله ډوډۍ برابر کړو په کې د عربو له ډوډۍ چا کړي نو دوی پرې سره کې دا خبر رااله چې دا څنګه شرا خوښ شو وی ډوډۍ جوړ د کله برابر کړ دی یو سره ملاقات کیږي په پتاوس کې یو کس نشتا چرته لغه نو دوی خپل ملګرو ما بین کې دا مسله وکړه وی ویل چې غزمو ملګری بچو کې کم ځای کې وي وی مونږ یو ماشوم دی وکان له درولې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستو ال تکشر د وکان سره دا درولې د غیر تربیت لپاره دی بهیرا ورته دا خبر وکړه چې بالکل دقه سړی امقه سړی دی چې کما د دې غونډې او د دې کندو نه تاسو راو وخت دی هیڅ یو بوټي هیڅ یو کانه اغه نو مگر دی پیغمبر له سجده کوله سجده د انسان او پیری د رب العالمین را بده خو بل اچ له جائز نه ده لیکن که بوټي رااله یا بل شراغه بل چاله وکړه هغه چونکی غیر مکلف دی هغه کې به څه مسله نشته نو عرب په خپل مابین کې علماء رد لا ان تعلم ویلو چې موږ په دې ځای کې دسترخوان لناستیو او حتی وړي کې ماشومنګ ډوډۍ لپاره خودل د وکړ لپاره خودل دي لکه اکثره پښتنو کې دا عادتونه شکل ډوډۍ خوري په وجره کې یو کشر له جیک او ګلاس پلاس باندې ورکړي ودا د خدمت لپاره دی دا د اسلام د عمل ضد عمل دی عرب یو بل باندې رد وکړو د ټول نمک چې ما مانته کینو کده چې وب په کار چې قبل شي په کار شو دا غو صغر نه دی یو سړی بل چانه مطالبه وکي هغه به د جیکونه او بور تر واچوي هغه باندې به وشي او به ورته ویل چې دا چا بچی دی چا وراره ابو طالب ورته خبره ذکر کړ چې دا سما دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام راوسه ورته وی تعالی قسم درکوم د لات عزا په نامه باندې چې ته پوښتنه درنه کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د 12 کلو په عمر باندې او په دې وخت کې هغه څه خوشو شو په دې باندې وی زه تعالی قسم درکوم د الله په نوم باندې جناب نبی کریم علیه السلام خوشاله شو وسره واست پوښتنه کوا څه سوالونه وکړه دغه جوابونه وکړه به ورته ویلي چې د اخر زمانه کوم پیغمبر دی هغه ټول علامات الله عز وجل په دې ماشوم کې راځي مکړي دا پیغمبر جوړیږي وګوره دا چړتا شام له بوزي ما د اسلام ضد خلق دي حسنا چې دې سره ضرر ورسیږي نو ابو طالب چې په دې ځکه موږ دغه شیخ خرج کې بیرته چیرې وګرځو په ډیره اوچته پیمانه باندې موږ ګټه وکړه دی بل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شل کلو په عمر دی منځ کې یو جګړه راغله حرب الفجار فجار ورته په دې مناسبت ویل چې په داخل د کعبه کې دا جګړه شوې اوړان دي دې حرم به ځدی په کې د عربو کړي وا یو طرف باندې عربانو ډیر قتلونه وکړه په دې بل طرف باندې ډیر قتلونه وکړه اخر جرګې سره د دواړو ګروپونو کې نسته چې صلح کوو اسلام د شل کلو په عمر دی نو جوان دی او په دې وخت کې د خپل ترون سره دی جنگ لم دا لاړ دی غشي برابر اول د خپل ترون لور کول او غیب یشتل کول ورسته به به بل جګړه او حلف الفضول د بل ځای یو تاجر راځي هغه د مکی په سرزمین باندې سودا خرڅي کم سړی چې په دې ځای کې مشتری دی هغه د جانب مقابل د پیسو نه انکار کوي وی ویل چې زما سره پیسې نشنې تعالی درکوم هغه برنه تاجر راغی جبل باقوبیس باندې وخت وبره او په دې وخت کې اوازونه وکړ د علاقې مشترانو لا چې ای بني فلان ای د پلاني زامنو ای پلانینو ای داو زنن مسلم يم ما په دې ځکه سودا خرڅ کړی دا
جانب مقابل زمانه پیسې اخستي سودا اخستي پیسې موږ نه راکې ته په دې وخت کې زمنګ سره تاسو موږ سره کومک وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موضوع کې ناستو او به ویلی و چې په هیڅ شی دومره خوشاله شوی نو ملک په دې بیعت باندې اوسم زه په دې خبره باندې ولاړم چې په کوم ځای کې مظلومي دغه په تایید کې موږ واقع کیږو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شل کلو په عمر باندې دغه دوه واقعو سره دا ور واقع شو